میگن غلزوی، بعضیا میگن نه غلزای میگن، بعضیا میگن غلجای میگن. حالا تو بیا به صفت یک پشتون نشان بده که کدام واژه درست از کاربردش در رابطه به قبیله غلزوی. غلجی غلط، غلزایی غلط، غلجایی غلط، غلزوی غلط. صحیح اکادمیک او علمی نومې چې په کتابونو کې نوشته سوي دي یاد سوي دي، په تاریخي نسخو کې نوشته سوي دي یاد سوي دي، هغه غلزي دي، داسې لیکل کېږي، په انګلیش داسې لیکل کېږي. اوس د تاریخي اسنادو په بنسټ دغه غلزي دوه روایته لري. بعضې کتابونه وایي چې دا غلزي هماغه خلجي یا خلجایان په انډیا کې چې واکمن و، هغوی خو افغانان و، ستاسو ته کتابونه در ښیم. بعضې وایي چې د هماغه خلجي وسني غلزي دي. بعضې روایت بیا وایي چې دا غلزي د اتماتولوژي علم په بنسټ تغییر سوی ده، چین سوی ده، د غرزي څخه غلزي ته راغلی ده. زی خو تاسو ته پته ده، زی یعنې ساکن، اهالي، د یو منطقې اوسیدونکي، او غر خو تاسو پیژنئ، غر معنا ورکړي د غره لمنه کې چې اوسیږي، چې شجاع هغه نیزه اچوونکي او ډېر زړور خلک معرفي سوي دي. خلجي یا غلزي دواړه افغانان دي. طبقات ناصري کتاب په اساس منهاج سراج جوزجاني لیکلی ده، او د تاریخ فیروز شاهي کتاب سے ضیاءالدین برني لیکلی، او بل کتاب د الکامل فی التاریخ د ابن اسیر کتاب ده. همداسې حدود علم کتاب ده، هیستوري اف انډیا کتاب ده، او انسایکلوپیډیا اف اسلام دا هم ډېر ښه کتاب ده، د غلجیانو په ارتباط لیکلی دي، هغه افغانان چې په انډیا کې حکمرانانې کړې وې. او بل یو ښه کتاب ګمبریج هیستوري اف انډیا کتاب ده. ګرانه افغانانو، غلزیانو او خلجیانو ډېر زیات پاچایانې کړي دي، ډېر زیات تورې ویلي دي، ډېر زیات اسلام ته خدمتونه کړي دي، ډېرې غټې غټې امپراتورۍ لرودلې، لکه جلال الدین فیروز خلجي، قطب الدین خلجي او سلطان علاءالدین خلجي، چې ډېره غټه ستر تر ډکنه پورې بسته هند د واکمنۍ تر لاندې و. همدغسې که وروسته بیا راسو د هوټکیانو حکومت، لکه میرویس بابا، لکه اشرف افغان، لکه محمود افغان چې مکمل ایران یې نیولی و، همداسې نور لکه اشرف غني بابا، لکه ډاکټر صاحب نجیب، او ډېرې حکومتونه یې کړي دي، افغانانو ته ویاړونه را بخښلي دي، تاریخ یې جوړ کړی ده، او باران وورېده. زه بیا غږیږو ګران افغانانو.